ګلپاڼې موبایل کړی وی چې احمد ته ووایه زما نوې ګانه کېږي ما سره پکې ودرېږه. اوهو مانه تا ته پته نشته چې د فلم شوټینګ روان دی زه اوسګار نه یم. یاره هغه خو ویل چې په 5 تاریخ زه ګانه ریلیز کوم. ورته ووایه که 2 میاشتې انتظار کولی شي صحیح دی که نه بس وکړو. ښه او ډایرکټر هم رنګ کړی وی احمد ته ووایه چې فلم شوټینګ ته راشه. زه ته ګاډۍ ور وباسه زه درغلم ده. واو زه د هغه ډمې بالخانې ته ځم هغې نه ما د چاپلاره نشیناني کوی او که وخت راغو نو خپله ناوې څه کار روزګار هم شته که نه صرف خوبونه کوئ. اوهو دا جي څومره ښه خوب هم کته څومره غټ هیرو مزه ټوله ورځ تاسې او فلمونه هم دي. وځئ دواړه شابې وځئ پاسئ. ځئ زما د پوره چې بیا ګورئ دې خورا نه شئ. نه خان نه دومره ظلم مه کوه مونږ به چېرته ځو. هر یو خبره یې د فلمونو ډیلاکونه دي. ځئ زما د پوره بیا دې خورا نه شئ چې تر څو مو ځان ته کار نه پیدا کړی دې کور دروازې تاسو باندې بند دي. ځئ او بوډا ځو خو ځو خو چې راځو د دې کور دروازې به دې غټې کې ځکه چې مونږ به په وایګو کې راځو. ماچس پیسې څه په جیب کې نشته او ما ته په وایګو کې راځئ. ځئ واه دا خو په رښتیا دروازه بنده. دا جي دومره ظلم مه کوه. تاسو بیا راغئ. بس دا جي بس مونږ ته احساس وشو د نن نه پس به مونږ کار کوو اوسګار به نه کېږو. بچو چې تاسو ته احساس وشو نو پلار هم دونه ظالم نه چې په خپل اولاد باندې ظلم وکړي او چې زه کار کوم تاسو اوسګار ګرځئ دا ښه خبره ده. بس دا جي بس د نن نه پس به ته کار نه کوې مونږ څه دپاره یو. زما د ګل په شان ښایسته یې په ما ګران بچیا په تا راغونډې دا زما سرې ګریوان بچیا تا نه قربان بچیا ګرانه په ما ګران بچیا قربان قربان بچیا ګرانه په ما ګران بچیا.